راولاړ سو له خپلو تېروتنو، اشتباهاتو، ناپوهیو او ستونزو څخه خپل عبرت واخلو. دا حالت د شکرانګۍ دی، دا حالت د خپل ځان باندې د باور دی، دا حالت په خپل ځان د ویاړلو دی. صادقانه او په رښتینې توګه باید موږ په خپل ځان باندې مهربانه سو. ذهنا آرام یم، لاسته راوړنې لرم. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده ښه وئ، په خیر وئ. په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن زما په نظر له ډېرو نورو ویډیوګانو مهمه ویډیو ده. هغه دا ده چې تاسو ته خپل ځان په ارزښت خبرې کوم. په دې اړه مې یو ویډیو مخکې هم درلوده، خو داسې ځان ډېر مهم دی، نو په دې خاطر غواړم چې ډېرې په ځان جوړونې، په شخصیت جوړونې، په خپل ځان باندې باور کولو او په خپل ځان ته اهمیت ورکولو او پر خپل ځان ویاړلو باندې خبرې وکم. په خپل ځان ویاړل ولې مهمه دي؟ کله چې موږ په ځان وویاړو، موږ به زموږ درون به آرام وي، موږ به پر سکون وو، زموږ به فکر کار کوي، راحته به وو او له هر چا سره به مو سمې اړیکې هم لرو. په ژوند کې به هیڅ ډول ستونزې او جنجالونه نه لرو، نه به له شخصیتي او رواني ستونزو کړیږو او نه به نورو مسایلو سره لاس او ګریوان یو. خو که چیرته په ځان وویاړو، نو ځکه مې همدا موضوع غوره کړه چې تاسو ته ستاسې خپل ځان در وښیم او د دې باعث شي چې تاسې راولاړ سئ او په خپل ځان باندې وویاړئ. دا چې څنګه په خپل ځان ویاړلی سو، ځینې مسایل دي چې غواړم په همدې ویډیو کې در سره شریک کړم. لومړی خپلې لاسته راوړنې په یاد ولرئ. تاسې چې هر څه لرئ په هغې قناعت وکړئ. مخکې څنګه وئ، اوس څنګه یاست، څومره مو ذکاوت لوړ شوی، څومره مو تجربې ترلاسه کړې، څومره توانېدلي یئ چې خپلې ستونزې حل کړئ او په ژوند کې له کومو لاسته راوړنو سره مخامخ یاست. څومره توانېدلي یاست چې په ژوند کې، په خپل روزمره ژوند کې تاسې خپلې چارې په خپله سنبال کړئ. د خپلو لاسته راوړنو لپاره، د دې لپاره چې دا په یاد ولرو، تاسې ځان ته د خپلو بریاو یو لیست جوړ کړئ. لیستوار ولیکئ چې تاسې څه کار کولی سئ، څومره ژبې مو زده دي، کوم مهارت لرئ، څومره پیسې لرئ، څنګه اړیکې لرئ او په خپل ژوند کې له چا سره ناسته پاسته لرئ. ډېر نور مسایل چې ستاسې د بریا باعث ګرځېدلي، دا نوٹ کړئ در سره، یاداښت یې کړئ در سره، په موبایل کې در سره ولیکئ، تر څو تاسې هر ځل وګورئ، ویلولئ او ورته پام وي. هر کله چې تاسې ته خپلې لاسته راوړنې مخې ته کیږي، تاسې به نور هم په خپل ځان ویاړئ، خوشحاله به یاست او دروني سکون به لرئ. دویمه مسله دا چې مونږ کله وارې له جنجالونو سره مخامخ کیږو، کله وارې زموږ سکون له منځه ځي، ناراحته کیږو، بېخوبه کیږو او له دې ټولنې، ژونده او انسانیته مو لاس په سر یو، زړه بد وي او زړه تور وي. هغه لویه وجه دا ده چې موږ له خپل ځان سره مینه نه کوو، خپل ځان لاسته راوړنې نه ستایو، په خپل ځان ویاړو نه او له نورو سره ځان مقایسه کوو. ارواپوهان ډیری په دې معتقد دي چې هیڅ کله هم له نورو سره تاسې ځان مه پرتله کوئ. دلایل یې ډېر مختلف دي، ځکه تاسې مختلف له ټولو انسانانو څخه یاست، تاسې خپلواک یاست، تاسې له هیڅ چا سره برابر نه یاست او هیڅ کله هم کوشش مه کوئ چې د فلاني او د فلاني غوندې واوسئ، یا که څوک له تاسې لوړ دی، کوشش وکړئ چې تاسې له هغه سره ځان مقایسه کړئ. دا سړي ته ډپریشن پیدا کوي، دا یوه ستونزه پیدا کوي، دا مو تشویش درته نورم پراخوي، خوب مو له منځه وړي او په ژوند کې مو ناراحته کوي. نو ولې غواړئ چې په خپل لوی لاس باندې، په خپل ځان باندې مهربانه کیږئ نه او ځان بایلئ او ځان په خپلو شتو باندې قناعت نه لرئ، راولاړېږئ او له نورو سره ځان مقایسه کوئ. د دې پر ځای چې تاسې له نورو ځان ښه وایسوئ، له نورو ځان سره ښه ډېره مینه وکړئ، خوشحاله اوسئ چې تاسې څنګه ښه سیرت او صورت لرئ. هیڅ کله هم خپل دا قیمتي وخت د نورو سره په مقابله کې، د نورو سره په مقایسه کې مه لګوئ.
هغه وخت چې تاسې له نورو سره په مقایسه کې لګوئ راولاړ شئ په خپل ځان باندې متمرکز شئ خپل ځان مخکول کړئ په آینه کې وګورئ ووایئ چې څومره ښه وجود لرئ څومره ښه ذکاوت لرئ څومره ښه پوهه لرئ په ډېرو هغو مسایلو پوهیږئ چې نور انسانان پرې نه پوهیږي دا تا ته ستا عزت نفس در لوړوي دا ستا په خپل ځان باور لوړوي دا تا ته خپل شخصیت در پیژني هغه شخصیت چې ته یې کلونه پسې په لټه کې ته یې کلونه په خوارۍ کې مطالعات کوي تجربې کوي مشاهدات کوي بالاخره داسې یو شخصیت چې ستا خپل ایډیال شخصیت وي ته یې خپله غواړې خپل شخصیت خپله الګو وګرځوې نو دغلته به ته دروني سکون لرې دغلته به ته خوشحاله یې او دغلته به د پرمختګ په پوړیو لا هم ځغلې پیسهداره به سې آرامه به سې لاسته راوړنې به ولرې خلکو سره د مرستې جوګه به شې خو کله چې په خپل ځان وویاړې خو کله چې په خپل ځان متمرکز شې بله مسئله دا ده چې موږ باید همیشه په خپل ځان مهربانه سو لیدلی به مو وي چې یا به مو اورېدلی وي چې وړاندیز دا همیشه کیږي چې تاسې له نورو سره په تعاملاتو کې په اړیکو کې مهربانه اوسئ او مهرباني ده چې دا د انساني خصلت دی چې له مخې اړیکې تامینیږي له مخې باورونه رامنځته کیږي له مخې انسانان لوی کاروبارونه مخته وړي مهرباني ده چې دنیا ګل و ګلزار ده نو تر هر څه مخکې لومړی باید په دې تمرکز وکړو چې موږ په خپل ځان باندې صادقانه مهربانه سو کومې نیمګړتیاوې لرو خپل ځان باید تحقیر نه کړو خپل ځان باید ملامته نه کړو خپل ځان ته ونه وایو چې دا زما تېروتنه ده بلکې راولاړ سو له خپلو تېروتنو اشتباهاتو ناپوهیو او ستونزو څخه خپل عبرت واخلو او په دې خوشحاله سو چې دغه ستونزه او دغه جنجال پیښ سو تر څو زه ترې وتوانېږم چې په اسانۍ ووځم او په ښه ډول ترې ووځم د بریا پر لور ترې لاړ سم صادقانه او په رښتینې توګه باید موږ په خپل ځان باندې مهربانه سو په خپلو شتو قناعت ولرو او شکر وباسو چې الحمدلله په صحت روغ یم ذهنا آرام یم لاسته راوړنې لرم صحیح ده چې انسانان مختلف دي صحیح ده چې خلک په نورو پوړیو کې دي صحیح ده چې کیدای سي تاسې په ټیټو پوړیو کې یاست اما خپل ځان ته په دې ډول قناعت ورکړئ چې هر مزل ته یا هر منزل ته یو مزل دی چې تاسې به هغه طی کوئ او بالاخره ورته رسیږئ به داسې نه کیږي چې تاسې په 2-3 ورځو کې په 2-3 کلو کې لوی خوبونه وګورئ او دې ته تشویش کوئ چې تاسې باید هلته ورسیږئ یو شمېر ځوانان بهر ته په تلو لپاره تلوسه کې دي بهر ته د تلو لپاره لیواله دي په دې لاره کې ډېرې ستونزې ګالي ځانونه قرضدار یې کړي خپل جایداد خرڅ کړي یا نورې ستونزې ځان ته راپیدا کړي تر څو دی وتوانېږي چې بهر ته لاړ سي څه دی ستونزه څه ده ارمان دی چې دی بهر ته لاړ سي له همدې امله دوی په قاچاقي لارو ځي خپل هغه هدف ته غواړي ځان ورسوي اما نه توانېږي په خپل ځان متمرکز نه دي تو دوی د دې جوګه نه دي چې بهر ته لاړ سي له مادي پلوه له معنوي پلوه له نورو امکاناتو له پلوه دوی نه لري چې خپل هدف ته ورسیږي نو تاسې په رښتینې توګه که غواړئ چې متمرکز شئ پرمختګ وکړئ خوشحاله سئ په ژوند کې په ځان مهربانه اوسئ په ځان وویاړئ په داسې ډول وویاړئ هر څه چې یاست خپل ځان شناخت کې دا درته په خپلې مخکې کېږدئ ولیکئ هر څه چې یاست پوهه نه لري تجربه نه لري کم سنه یې زده کړه دې نه کیږي مطالعې ته لیواله نه یې نورو عادتونو سره مخامخ یې دا بده نه ده انسان یې انسان اغیزمنیږي له مسایلو انسان اغیزمنیږي له ټولنې له انډیوالانو دوستانو خپلوانو څخه اما بریالی کامیاب او ښه شخصیت هغه دی چې د خپلو ستونزو په وړاندې ودرېږي په خپل ځان په هر حالت کې وویاړي او راولاړ سي او د خپل ځان د بریا لپاره مختلف لارې چارې وګوري په خپل ځان د ویاړلو لپاره بله مسئله دا ده چې هیڅ کلام د نورو نظرونو پورې باید ځان محدود نه کړو یو شمېر ملګري ګورم چې همیشه خلکو ته غوږ دي د خلکو نظرونه مستقیما تاثیر پې کوي ولا فلانی داسې راته وویل چې ته ښه سړی ته هوښیار یې
ته مهارت لري، ته دای ته هغه دی قرار ناست دی همدې ته خوشحاله دی چې فلانی احمد محمود ایکس وای زاید ورته د شخصیت صفت کړی، د ستاینه یې کړې، دی په همدې خوب کې ویده دی. راولاړ سئ، دغه طلسم مات کړئ، د خلکو نظرونو پورې ځان مه محدودوئ. د خلکو نظرونه باید تاسو ته هیڅ کله اهمیت ونه لري. ځان ته لوی معیارونه وټاکئ، ځان ته ارزښتونه وټاکئ او په همغه باندې ژوند وکړئ. که ستړي مسي کوئ، که نور چلندونه دي، مطالعات کوئ، تجربه اخلئ، کار کوئ، چیرته ځئ، کاروبار لرئ، پیسې ګټئ، یا په ژوند کې هر څه چې تاسې فکر کوئ دا په خپلو نورمونو باندې وکړئ. ستاسو خپلې لهجې ته پام وکړئ، څه غواړئ ووایئ، په کومه لهجه، په کوم لحن غواړئ خبرې وکړئ. دا ستاسو نورمونه ټاکي، دا ستاسو ارزښتونه ټاکي. تاسو به لیدلی چې یو ډېر ښه غږ لري، بل ښه غږ نه لري. تاسو به لیدلی وي چې یو څوک غنم رنګه دی، یو څوک ښایسته دی. تاسو لیدلی چې یو څوک مختلف هنرونه لري، یو څوک مختلف مهارتونه لري. دا ټول په دې ټولنه کې ځای دي، دا ټول په دې ټولنه کې اهمیت لري. ته هم اهمیت لري. په همدغه شخصیت چې دا اوس ما اوري، هر څنګه چې یاست، په ښوونځي کې یې، پوهنتون کې یې، د لوست خاوند یې، د لویو مطالعاتو خاوند یې، مهارتونه لري، له لویې ټکنالوژۍ سره بلد یې او اوسني وخت کې په AI باندې پوه یې. هر څنګه چې یاست، د هر څومره پیسو څښتن چې یې، د هر څنګه کاروبار څښتن چې یې، که مسافر یې، په کور یې، په وطن یې، هر چیرته چې یاست فرق نه کوي. دا حالت د شکرانګۍ دی، دا حالت د خپل ځان باندې د باور دی، دا حالت په خپل ځان د ویاړلو دی. هو تاسې خپل نورم له مخې، د خپلو ارزښتونو له مخې هغه ګول، هغه ټارګیټ ته چې غواړئ ورسیږئ، هغه ایکس وای زاید کس ته چې غواړئ ورسیږئ، په خپل ځان به متمرکز کیږي. په تاویل او ماویلو څه نه کیږي. په دې نه کیږي چې قرار کینې، شکایتونه کوي، ګیلې کوي، یو بل ته کاندې باسي، یا هم چاپلوسي کوي، یا نور فکرونه در سره مل دي او غواړي چې د هغو په شتون کې ته یو حالت ته لاړ سي. نسې تللی. نور هم ناروغي درته پیدا کیږي، نور هم کړاو درته پیدا کیږي او مریضېږي، چې بیا به هیڅ کله ونه توانېږي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. خو که خپل ځان سره مینه وکړې، په هر حالت کې خپل ځان وزغمې، ځان سره اوسې، ځان ته وخت ورکړې، ځان ته اهمیت ورکړې، په ځان خرچې وکړې، هله به د خپل ځان په شخصیت او د خپل ځان په قدر پوه سې چې ته څنګه یو باتور انسان یې، ته څنګه یو ښایسته او ښکلی انسان یې، ته څنګه داسې یو توانا انسان یې چې د ژوند ټول کارونه په خپله کولی سې. اوسني وخت کې هیڅوک باید ونه وایي چې زه فلاني ته اړتیا لرم، فلانی دې ماته دا کار وکړي. هر څه ستا په وړاندې دي، له پیسو نیولې تر فکره، تر څه فکر کوې، ستا په ذهن کې دا اوس څه دي، دا ټوله توانایي ستا کې ده. خو څنګه به یې کوې؟ په همغږۍ له خپل ځان، له خپل شخصیت، له خپل کردار او چلندونو، له خپل فکر سره په همغږۍ به مخ ته ځې. بالاخره به ته په حرکت راځې، ته به خپلې ستونزې حلوې، ته به پرمختګ کوې او ته به په ټولنه کې یو کرازماتیک شخصیت راخپلوې.